نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. د دې وړاندو کې موږ د مخه تر لسو واجبات پورې ویلي او اوس یې 11 نمبر ده. هغه نو قیام د ولاړېدل دي و دریم رکعت ته بیا له ځنډه څخه وروسته ته اتحیات چې سړی وویل خو واجب و په دا ناسته کې په دا اوله ناسته کې برخ سړی دریم رکعت ته ولاړېږي. دلته چې اتحیات خلاص سي دی به دستي ولاړېږي ځنډی بیا نه کې دغه نه قدر وځنډوله چې اللهم صل علی محمدin په کښې کې ویل کېدی انو بس د واجب ترک وهله ولې هغه اتصال پوسو د ناسته د ختمېدو سره دستي و دریم رکعت ته نسو ولاړ نو دا که په یې سره دا کار د کړی و سجده سهو پر لازمه ده. کېدای شي زما په خبره باندې تاسو وپوهیږئ اللهم صل علی محمد چې دغه نه توري سړی وای دغه نه کده دا ولاړه وځنډول ژر نسو ولاړ او یای په اللهم صل ګر سره شروع کړي او دا خو اخیری ناسته نه ده چې اللهم صل وای د مابین ناسته ده عدد اللهم صل علی محمد دغه نه ویلې دی تر دغه ډیر ویلې دی بره ولاړ سو ام سجده سهو کوي خو دې ځای ته به مو پامي چې دا کار که په سهو د سوسو نو سجده سهو غواړي کې په کاسته سره وکي په سجده سهو یې کار نه کیږي که وخت باقی المنځ را وګرځي کنه د فرض غاړي په خلاص دي خدا کار چې دی د ګناه د منځ د نقصان سره دی مکروه تحریما دی دا کار چې دی دا ولاړه ځنډي وجه د دریم رکعت ته پاتې سو 12 نمبر واجب دا په پای کې د سلام لفظ دی چې سړی سلام ګرځي وي السلام علیکم ورحمت الله خو چې موږ وایو هغه ګرځي نه دغه د السلام توري دغه واجب دی. کېدای شي ما په خبره پیدلی است 12 نمبر واجب د سلام توري دی چې سړی سلام ګرځي نو په هغه کې واجب د السلامو توري واجب دی دغه علیکم ورحمت الله دغه نه دی واجب هغه سنت دی دا یو او بل دا ګرځول مخرسته خواته چپه خواته چې پرستی خوا کې دی سلام ګرځي هم مخور سره واړي چپه خواته چې ګرځي هم مخور سره واړي دا د مخ ګرځول واجب نه دی هغه سنت کار دی فقط د السلام توري ویل دغه واجب دی. نو په دې 12 نمبر کې کته سی په دلی است هغه علیکم ورحمت الله هغه واجب نه دی دا رستی و چې په خواته مخ اړول دغه واجب نه دی بلکې هغه لفظ د سلام واجب دی او دا تکرار نه دی واجب. اصلي خبره دغه ده چې په یو سلام سړی د منځ څخه وځي هغه دوهم چې دی سنت دی چې وی واجب هغه نه دی دغه یو سلام اگر چې د علماو په دې کې اختلاف دی څوک وایي دواړه سلام دواړو خواته دا واجب دي څوک وایي دا یو دغه خبره صحیح ده چې دغه یو سلام چې دی. نو اوس پر دې یو مسله ستاسو د کېږي کملا پر اخیری ناسته باندې ناست وي بره دی دا سلام ګرځي دغه اول خواته سلام ویل چې السلام علیکم یا ویل یا نو ولې چې دغه پر کړي بل را لې اقتدا په وکړه کې نستی ورسره دغه سړی اقتدا په جمله په نه دسي ولې خو السلام باندې د ملا صاحب نن ګر سره خلاص شو وردا یو خو السلام ګرځولې دی به دا فکر نه کی چې نو د خو پر یو خو السلام ویا غبل خو لا پاته زور سره شریک سم په جماعت کې نه دی شریک په دغه اول سلام سره د دل منصفای تر رسیږي کله ایس په دا خبره باندې استفسار خلاصوي. جرلسم نمبر چې دی دانو د عام المنظور سره اړه نه لري دا یوازې د وتر سره اړه لري هغه د قنوت د دعای قنوت چې ورته وای پښتانه عوام چې لو الحمد ورته وای اللهم انا نستعينك ونستغفرك دغه قنوت دا دعا ده. نو دلته دعا واجبه ده مطلقه دعا خاص دغه تور نه چې اللهم انا نستعينك دا سنت کې چې وای یا غد امام شافعي سفر مسلک باندې اللهم اهدنا فيمن هديت خاص هغه مطلق دعا دغه سه دعا چې کوم شیان د خدای څخه غوښتل کیږي هغه په دغه ځای کې ته وای په پښتو نه په عربي باندې یادو. نو دغه دعا د قنوت چې دغه دعای قنوت خاص اللهم انا تنوي خاص واغه تنوي چې اللهم اهدنا فيمن هديت چې غد امام شافعي سفر مسلک دي بلکې مطلق دعا ش دعای
په دغه ځای کې دې ووایي، که دا د سړي نه وضاح دی اللهم ربنا په دغه ځای کې ووایي، هم هغه د واجبو غاړې په خلاصې سولې. کېدای شي په دې 14 نمبر هم پوهېدلي یاست چې د وترو په 3م رکعت کې هغه د قنوت د عاجزۍ دعا چې ده دا واجبه ده، اگر چې خاص دغه الفاظ نه وي چې دا اللهم انا نستعینک دی، بلکې اللهم ربنا یا بله دغسې دعای، نو د واجبو غاړې په خلاصېږي. نو دا 14م واجب خاص په وترو کې دی، په نور لمنځو کې نه راځي. د هغه رقم په دې وترو کې 14 نمبر واجب هغه هم په وترو کې دی، هغه تکبیر دی د قنوت. دا دعای قنوت چې څوک کوي اول د واره چې لاسونه پورته کوي چې الحمدلله او صورت خلاص کې، دغه تکبیر واجب دی. دی ولې واجب سوی دی؟ دا نور تکبیرات خو به سنت وای، دا ولې واجب دی؟ دی د واجبو همسایه دی، دغه دعا خو واجبه وه، نو چې دی ورسره ملګری سو دغه تکبیر واجب دی. خو اول سر کې تکبیر چې و هغه تحریمه، هغه خو فرض وه تکبیر، ځکه هغه وروسته بیا راسي هغه خبره، د هغه تکبیر غیر، خو دغه تکبیر د دعای قنوت غیر دا واجب دی. 15 نمبر واجب چې دی دا بیا هم په ګرد المنځو کې نه راځي، دا خاص په اخترو کې راځي. هغه تکبیرونه دي د اخترو، یا د لوی اختر د لمانځه یا د کوچني اختر د لمانځه. په هر لمانځه کې چې په اول رکعت کې هم 3 تکبیره دي چې د قرات ته مخه ویل کېږي، دا واجب. او په 2م رکعت کې هم 3 تکبیره دي زائد چې دا بیا د قرات وروسته ویل کېږي چې رکوع ته لا سړی نه تللی، نو دا 6 تکبیره سول. دغه د اخترو په لمانځو کې 3 تکبیره په اول رکعت کې، 3 په 2م رکعت کې، دا واجب دي. دا هم په عام المنځو کې اړه نه لري، دا بیا خاص د اخترو سره اړه لري. نو 14م واجب چې دی دا بیا هم خاص په اخترو کې اړه لري، هغه بیا د اختر د لمانځه د 2م رکعت چې رکوع ته ځي، هغه د رکوع تکبیر چې دی دا 3 تکبیر واجب خلاص کې، اصلرم تکبیر چې وایي چې الله اکبر رکوع ته ځي، دا هم واجب دی. نو اوس ما د خبرې مطلب دا سو چې تاسو بیرته په 14 نمبر او 14 دا په وتر پسې مختص دي دا واجبات، او دا 15 14 دا د اخترو په لمانځو پسې مختص دي. هغه نور واجبات چې موږ تر دې د مخه ویلي وو تر هغه 12 پورې چې موږ راویلي، هغه ګرده په عام المنځو کې راځي. او دغه د وتر په قنوت پوهېدلي چې دا فقط دعا دلته واجب ده، خامخا دغه خاص توري دا واجب نه دي چې خامخا به سړی اللهم انا نستعینک وایي، دا نه. نو الله تعالی دې وکړي چې سر مو په خلاصوي، او الله تعالی دې موږ ټولو ته د عمل توفیق راکړي. الله دې زموږ ستاسو لمونځونه راڅخه قبول کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.